د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په وګورئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د طالبانو د ځانګړو سفري خدو عمومي قماندان غزني کې په ترافیکي پیښه کې مړ شو. غزني کې سیمه‌ییز سرچینې وایي چې د طالبانو د ځانګړو سفري خدو د عمومي قماندان مولوي پیراغه غزني کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. سرچینې دوشنبه د زمري پر دریمه وایي چې هغه تازه له خاچ څخه راستون شوی و او کندهار ته روان و چې د غزني ولایت په اړوند سیمه کې په ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. پیراغه له مخکني حکومت سره د جګړې په موده کې د طالبانو لخوا د زابل، غزني او وردګ ولایتونو پوځي مسؤل و. هغه همداراز له مقاومت جبهې سره په روانه جګړه کې فعال رول درلود او سلګونه کسان یې په پنجشیر او اندراب کې جنګېدل. پیراغه د کندهار اوسېدونکی و. بلور ته طالبانو له ننګرهاره د نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې کابل ته لیږدولې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوځ د دوو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه بیان کې چې پرون خپور شو وایي چې د الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لیږدول شوي دي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې دا هلیکوپټر څه وخت هلته نسکورو شوي وې، خو د تیر کال 2023 کال په همدې شپو ورځو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو په تیره په جنوب کې د طالبانو حملو زور اخیستی و. او وروسته لنډ خبر ده چې د پاکستان د پوځي مشرانو غونډه کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په وضعیت بحثونه شوي. د پاکستان پوځي مشرتابه په داسې حال کې د هیواد د لویدیځو پولو، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې په ترڅ کې غور او بحثونه کړي چې په دغه هیواد کې سیاسي ناقراري او روج ته رسېدلې ده او څېړونکي وایي چې د هیواد اقتصاد په چټکتیا سره د ځپل کېدو یا سقوط لوري ته روان دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.